زمونږ د رسول الله مبارک په صحابو کې یو صحابي تیر شوی دی. هغه صحابي نوم دی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ. تاسو به ټول دا نوم اورئ، واقعات هم تاسو ډېر اورېدلي. ډېر بهادر صحابي او ډېر د عدل او د انصاف والا بادشاه تیر شوی دی. داسې بادشاهي یې کړې، داسې بادشاهي امیر المؤمنین به ورته ویل کېدو. داسې بادشاهي کړې ده که نه چې د شپې نه دی، د شپې دی به د شپې پیاده ګرځېدو. او څه دپاره به ګرځېدو؟ دې دپاره به ګرځېدو چې چاته څه تکلیف خو نشته، چاته څه یره خو نشته. یو ځل د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د شپې داسې ګشت دپاره راوتې و ګرځېدو. نو داسې په یو محله کې تېرېدو چې ویې کتل یو خیمه لګېدلې وه، خیمه یو ټینټ لګېدلی او په هغه ټینټ کې اور بلېدو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سره خپل ملګري ومو ورسره روانو چې ویې کتل نو په هغې کې یو بوډۍ ناسته وه. یو بوډۍ ناسته ده په هغه خیمه کې او اور لګېدلی او دې بوډۍ سره په غېږه کې واړه واړه بچي هم ناست دي، واړه واړه بچي ورسره ناست دي. نو چې ویې کتل عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ اور لګېدلی د اور د پاسه کټوۍ پرته ده، په کټوۍ کې اوبه اچولي دي او لاندې اور بلیږي او کټوۍ خوټ کېږي، اوبه پکې خوټ کېږي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کله خیمې ته ور دننه شو نو خو بوډۍ پېژندو نه چې دا امیر المؤمنین دی، هغې نه پېژندو. نو هغه ته تپوس کړي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ، وایي په دې اور دې دا څه باندې کړي، دا څه پخې؟ وایي دا مې پې دا اوبه ایښودي چې دا خوټ کېږي، دا څه دپاره؟ وایي د خوراک څه نشته، د خوراک څه نشته، اوږې مې ځمه بچي مې هم اوږې دي. نو دا اوبه دې پې څه دپاره ایښودي دي؟ وایي زما دا بچي دا اوږې دي، نو ما اور بل کړی دی، کټوۍ مې پې ایښودې ده چې دا خوټ کېږي. نو زما دا بچي دې ته ګوري په دې تمه تمه کې دې اوده شي، په دې خوراک د دې تمې کې څه دی دې اوده شي. نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ډېر خفه شو چې زما په بادشاهۍ کې داسې غریبه بوډۍ، داسې غریبه زنانه چې د هغې سره د خوراک څه نشته او بچي چې دي د لوږې د لاسه څه دي چغې وي جاړي ورته. نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فورا را روان شو، راغی بیت المال خواله. چې د بیت المال خواله راغی نو د بیت المال نه کجورې او په هغه زمانه کې چې کومې اوربشي دا روټۍ د هر څه راواغستل او بوجۍ ته ډکه کړله. او نوکران ورته وي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سره خپل سپیانو ورته وي دا مونږ وړو، هغه ته دا به تاسو نه وړئ. ویل د دې تپوس به الله مانه د قیامت په ورځ کوي. داسې بادشاه ایمانه به الله تپوس کوي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په خپله شا باندې اقه بوجۍ راواچول او را روان شو، راغی هغه ټینټ ته، خیمې ته راغی، بوډۍ ته خوراک هر یو شی کېښودل. ویل دا ماشومان د پاسه و دیلم دا خوراک ورکه. بوډۍ ورته وایي وی کاش چې د عمر په ځای باندې ته بادشاه وې. صحیح ورته وی کاش چې د عمر په ځای باندې څه دی ته بادشاه وې. نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته وایي وی بوډۍ عمر د ستا خدمت ته ولاړ دی، وایه چې څه خدمت یې تابعدار دی. بوډۍ ورته وایي ها ته امیر المؤمنین ته بادشاه یې، تا خو زمونږ د شپې شپې ته زمونږ دپاره دا دی رالې، زمونږ دپاره تا څومره روټۍ دې راوړله، خوراک دې راوړلو. نو داسې بادشاه چې د شپې به څه دی په کوڅو کې ګرځېدو. خدای دې زمونږ په دې ملک باندې دقه شانتې ښکلې نیک عمل او دقه شانتې انصاف پسنده بادشاه راوستي دي کېږي. یو ځل عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دی امیر المؤمنین بادشاه او د ده په بادشاهۍ په دور کې د ایران نه چې دی د ایران شاهزاده راغی، د ایران شاهزاده، او هغه ډېر په غرور تکبر سره او په اس باندې ناست و، مخکې وروستو نوکران لوی بلا بتر. چې هغه راغی هغه وایي زه د مسلمانانو امیر المؤمنین سره ملاویږم. نو چا نه تپوس وکړو چې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا محل به کوم ځای کې وي چې زه هغه سره میلاو شم؟ نو هغې ورته وي زمونږ د امیر المؤمنین محل نشته، که زمونږ امیر المؤمنین ګورې او ګرمي وه ګرمي د ماسپښینې وي ټیم و، ورته که زمونږ امیر المؤمنین ګوري که نه ملاقات ورسره کول غواړئ نو لاړ چې زمونږ امیر المؤمنین به چېرته د اونې سوري لاندې پروت پې هلته به خوب کوي، چېرته لکه د اونې سوري لاندې. وایي دا زمونږ د امیر المؤمنین څه دی محل دی. نو چې هغه راغی د ایران شهزاده وکتل، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په ګټې باندې دقسې سر ایښودی او د اونې د سوري لاندې ناست. دې زمانه کې به یو بادشاه دی، دې ظالمانو خو ځانونه ډک کړل، ملک یې غرق او تباه کړ. هر ظالم چې راځي ملک یې غرق او تباه کړ. هر ظالم د دروغو دعوه کوي، هر ظالم جابر د دروغو دعوې کوي.
هر ظالم چې دی هر منافق چې دی د دروغو خبرې کوي د دروغو سیاست کوي او دا ملک تباہ و برباد دا ملک څه دی غرق او تباه کو مالدار یې پکې ښه کو غریب یې غرق او تباه کو مالدار یې څه دی مالدار د مالدارو کارخانې دي رور د مالدارو ارس دي چې شی ګران شي هغې ته ډېره فایده ده زور یې د چا نه وځي د غریب نه او بیا هم د ملک قرضه ختمه نه شوه د ملک قرضه ختمه نه شوله نه په یو دور حکومت کې هم د ملک قرضه ختمه نه شوله اوس چې دی د ملک قرضه نور هم څه دي مخکې ما اورېدل چې د پاکستان یو بچی چې دی هغه څه دی یو لاک روپۍ قرضدار دی د بهر د IMF اوس چې دی یو بچی د پاکستان هغه چې لاک روپۍ قرضدار دی شپږ لکه منګو دا یو ماشوم نه دی دا شپږ لکه روپۍ سره د IMF قرضدار دی وروره دا هر ظالم هر جابر چې راځي ځانونه ډکوي او بیا تښتي وروره او بیا کوم خوا تښتي بهر تښتي دې ملک هم نه پاتې کېږي دا بیا بهر تښتي دا ظالمان جابران خدای دې امتخلاص کې امین ووایي جي نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دې واقع ته لږ وخت شي داسې د شپې د معمول مطابق په ګش باندې وته په ګش باندې چې په ګش باندې وته نو د یو کور سره داسې خوا کې تیرېدو نو په کور کې یو مور چې د خپلې لور ته وایي لور ته وایي وي لورې دا غوا یا میخه یا چیلې دې اوله شله د دې چې دا کمپی دي نو په دې پیو کې اوبه ور واچو چې دا پی ډېر شي څه ورته ویې لکه پیو کې اوبه ور واچو چې دا پی ډېر شي نو لور ورته وایي مور ته وی مورې عمر رضی الله تعالی عنہ ورته یادو وی هغه به خفه شي که خبر شولو وی عمر رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین که خبر شونو خفه به شي ابراله سزا راکړي نو مور ورته وی لورې وی دلته امیر المؤمنین څه کوي وی دا خو شپه ده او عمر رضی الله تعالی عنہ د دروازې سره خوا کې ولاړ دا خبرې اوري وی دا خو شپه ده دلته به امیر المؤمنین څه کوي نو دا لور ورته وی په زړه کې یارې ته ګوره ښه د الله غیره وی که امیر المؤمنین نشته خو د امیر المؤمنین خدای خو مونږ ویني که نه د امیر المؤمنین رب خو مونږ ویني که نه زړه کې داسې یاره عمر رضی الله تعالی عنہ ورله په دروازه باندې څه نشان وکړو چې څنګه سهار حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خپل دربار ته راغی چې د سپی یې ولېږلو ورشوي د دغه کور هغه بوډۍ او هغه لورې دواړه راوله چې دربار ته یې وغوښتل دواړه یې حاضر کړل نو بوډۍ نه تپوس کې وي دا ستا څه ده وي دا مې لور ده وي تا بېګا دې ته څه ویل وي دې ته خو ما بېګا څه نه دي ویلي وي تا ورته بېګا څه ویل چې په پیو کې اوبه ور واچوه هغې ورته یې امواتې چې دا پی لږ ډېر شي چې لږ ډېر شي چې لږې ډېرې پیسې وشي نن سبا خلک څه کوي لکه چې ته ورته یې په پیو کې اوبه مه اچوه وي زه خو په پیو کې اوبه نه اچوم زه خو په اوبو کې پی اچوم اورېدلي وي زه خو پیو کې اوبه نه اچوم زه خو په اوبو کې پی اچوم دا پیو کې چې کم سړي اوبه اچوي یا په اوبو کې پی اچوي دا ملاوټ کوي او حضور علیه السلام حدیث دی من غش فلیس منا کم سړی چې ملاوټ کوي حضور علیه السلام وایي دا زما امتی نه دی ګورئ کم سړی چې ملاوټ کوي که نه حضور علیه السلام څه وایي وي دا سړی زما امتی نه دی دا زما رډلې نه دی نو د ملاوټ نه ځان بچ ساتئ ښه که نه هغه که هر یو شي وي یوازې پی نه هغه که هر څه شي وي تی خرڅې او ملاوټ دوکه دې پکې وکړله نو حضور علیه السلام وایي چې دا سړی زما د امت نه دی نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته وایي وی تا ته دې لور څه وی وی دې لور راته دا وی چې عمر به څه دی که خبر شولو نه به راله سزا راکړي نو وی تا ورته څه وي ما ورته دا وی چې عمر دلته څه کوي ښه نو وي دې لور ته بیا څه وي لور راته چې عمر نشته د عمر رب خو شته که نه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورله هغه لور ته وایي چې تا د الله د یرې نه دا خبره کړه وی او امیر المؤمنین زما په زړه کې د الله یره پرته ما صرف د الله د یرې نه دا خبره کړې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دې بوډۍ ته بیا وایي وی دا لور دې چېرته چاته په نکاح ورکړې ده او که نه وي نه مې ده ورکړې وي ښه دا ستا دا لور چې ده دا د الله نه یریدونکې ده دا تقواداره ده دا پرهیزګاره ده دا به زه خپل زوی ته په نکاح کړم څه شی لکه وي دا به زه خپل زوی ته په نکاح کړم چې هغې خپل زوی ته په نکاح کړل هغې نه الله پاک عمر ابن عبدالعزیز پیدا کړلو بیا څوک عمر ابن عبدالعزیز ته الله پیدا کړلو نو ګورې جي چې کله په زړه کې تقوا را پیدا شي د الله نه یره را پیدا شي نو بیا به سړي د ګناه طرف ته به ستا زړه نه کېږي خو خدای دې زمونږ دا زړونه نه دي دا دې الله تعالی د دې ګناه نه صبر کړي او هغه یره او خشیت دې الله زمونږ په دې زړونو کې څه دې پیدا کېږي نو یو عمل دا دی چې کله
یو عمل دا دی چې تا ته به پسې د نجات ملاویږي د جهنم نه. هغه کوم عمل دی چې د الله د یېرې وجاړې، د الله د یېرې ته وجاړې، نو تا ته به الله پاک سره د جهنم نه به درته نجات درکړي. نو هر یو سړي له پکار دی چې الله جل شانه سره تعلق جوړ کړي. تعلق په څه باندې جوړیږي؟ د الله سره تعلق چې جوړیږي دا د قرآن په تلاوت جوړیږي. تعلق چې جوړیږي دا په د 15 وخت مونځ کولو سره جوړیږي. تعلق چې جوړیږي د الله سره دا په نفل سره، دا په ذکر اذکار سره جوړیږي، په تقوا سره جوړیږي د الله تعالی سره، او توبه وستو سره تعلق جوړیږي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قادر يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا حافظ يا رافع يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. یا الله زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. خدای پاک زمونږ د ټولو د مور او پلار ګناهونه معاف کړي. یا الله د ټول امت مسلمه ګناهونه معاف کړي. خدای زمونږ د ټولو نه یا الله ته راضي شي. یا الله زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي. خدای پاک یا الله مونږ نه راضي شي، نیکۍ طرف ته خدای پاک زړونه راغبه کړي، د ګناهونو هم خدای پاک زړه صبر کړي. یا الله زمونږ د ټولو په زړونو کې د قرآن سره مینه محبت پیدا کړي. د مونځ او د سره خدای زمونږ د ټولو مینه محبت نصیب کړي. خدای زمونږ نه راضي شي. یا الله زمونږ د ملک پاکستان حفاظت وکړي. زمونږ دا وطن یا الله ته آباد لري، په دین او په قرآن او په حدیث او مساجد او مراکز یا الله آباد لري. یا الله د دې مسجد دا کار شروع دی، خدای پاک د دې مسجد دا کار په خیر سره تکمیل ته ورسوي. کوم ملګرو چې پکې خدای څه قسمه اخلاص کړی دی، یا الله د اخلاص په خپل دربار کې قبول کړي. خدای پاک ټول ته د بدلی دنیا آخرت کې ورکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.